وی یو ښځه وه د هغې زوی چې ترک شوي و غیب شوي پته یې نه لګېد او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې ترړې والې چې یا الله زما دا بچي چا وتښته و چا یې غوا که څه شو بچي سره زړه دردېږي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تښتول نو بیا به یې خرڅول غلامان به یې ته جوړ خدای زما بچی به کم دی چا به وجلي د چا غلام به یې څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما غېږې له خدای واپس راوړه چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته به یې جړل دعاګانې به کولې یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمان وساتي نو یو ځل دا کور کې ناسته وه روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخا دې فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې یوه ترکاري ښه د عزت په شکل واخیسته او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اس و چې وغلی ورکړه او ورته ویې دا واله د خدای په نوم دې آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې ته غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړ وی جان هغه وی ښه فقیر لان چې فقیر لان دا کور ته راله څه موده پس یې خدای غزوې پیدا کړ زوی راغی ورې دعا هم خدای پاک قبلی او چې کومه دعا کې اخلاصي هغه بیا الله خامخا قبلی خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو غوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو غوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس به یې درکړي کله به هغې کې ستا خیر نه د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لرې کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر زما ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږي او بل غایب مسلمان چې چاله دعا کوي غایبانه رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبله زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کم ځای وي خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته د خپل سفره قصې ورته وې وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې مسپیق شو را باندې لاړمه وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شومې چې خدای دې بلا سره به څه کوم وی زه په ځمکه سم لاستم چې که دا زمری نیغ تیر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دوی داسې غړمبېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه راټوپ کو نو یو سړی ورته مخې ته شو زمري یې د دې مرۍ نه کلک ونیو په هوا کې ونیو او دا زمري یې داسې د مرۍ نه ونیو دیکې ورکړه چې اخوا یې شغال کو زمري شت والې او برلار یې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن دا نوړی بدل په نوړی دا آواز یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی بیم خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیده بس زمري یې ونیوه د مرۍ نه او په ټوپ کې ونیوه په راټوپ کې او خو شغال که او دا آواز یې وکړه چې لقمتن بلقمتن دا نوړی بدل په نوړی مور ورته بچی تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي او مورې ما ته یاده ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکي میاشت وه او ټیم کم وی پلانکي ټیم الله اکبر مور ډېره خوراک خوشحاله شوه ای بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه آواز وکړه د خدای په نوم نو ما یې نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سړی آواز وکړه چې لقمتن بلقمتن ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شر مخ نوړی وې نو خدای د شر مخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په نقمه کې بدل کړ صدقه ناشنا شوې چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختمی او موږ بیا هم ورته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کله هم تکلیف راغی زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کې مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړه ډېرو خو موږ ته به وی بچي یو دم کوئ او یو ډاکټر نه علاج هم کوئ او صدقه لږه ورکوئ صدقه ډېر بهترین شی دی وینه دې توی کړه
او چرګ دی حلال که ګډ دی حلال که وستې کېږي غوایي دی حلال که وینه یې توی کړه غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پار چا تقسیم کړه دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته بیا د الله په نوم دا کار به وکړو ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي او صدقې ته نه شي موږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو څونه پیسې لګوو کورونه جوړو په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي جمې څونه چې موږ وایو چې زموږ دا بچي محفوظ شي د مال د حفاظت دپاره موږ څه نه کوو څونه پیسې لګوو د خپل ځان د حفاظت دپاره موږ څومره پیسې لګوو ډېرې زیاتې لګوو او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه دغه موږ نه کوو هلته لګو پیسې بچی محفوظ شي مال محفوظ کور محفوظ زه محفوظ شم پروا نشته صدقه رسول الله مبارک وي هغه موږ نه کوو پیسې ځي زه به یو مثال درکړم یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر ولې نور پیچېدل دارو ورکړي د دستونو او ظاهر کې به ته وایې خو خو نور هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي لاس پې کار نه کوي بیا خپې رپې ګرځېدی هم نه شي دی څه وکړی تا د ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي وجود یې راله تباه که بچي نه یې غوښې ودوړولې بچي یې کمزورې کړه لیکن په حقیقت کې هغه جاړه او دارو د بچي د فایدې دپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده ترې وځي که او دستونه ختم شي بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي دا به بیا معده مزېداره شي کلبې مزېدار شي نو الله دې خشته سړی جوړ کړي دقسې صدقه ده ظاهر کې خو سړی پیسې لاړې خو قرآن وایي یربي الصدقات اخرت کې هم غټوي د یوې کجورې نه د غار عمره جوړوي او دنیا کې هم خدای د هغې بدل په زیاته ورکوي او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه د یو سړي لاس پړسېدلي دننه پکې نو دی او پیپ دی ظاهر کې خو غټ ښکاري سرب ښکاري خو لاس خو غټ دی سرب دی لیکن په دننه ګند دی ګند دی مثال دقسې زما وروڼو صدقه دا بهترین څیز دی د مصیبت د رد دپاره الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي سهل تستري رحمت الله علیه سهل ابن عبدالله تستري ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی بزرګ ولي الله د زمانې و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی ولا راغی دی ولا راغی کېناسته وي حضرت زه یو مقصد له راغلی یم ما لا مقصد به پوره کړې وایي که د ما په وس کې وایي ستا په وس کې دی وایي که د ما په وس کې و د شریعت خلاف نه وایي د شریعت خلاف هم نه دی او ستا په وس کې هم دی ما سره واده وکړه چې پوره کوې امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستاني د هغه کتاب په دې دوره حدیث کې پړاویږي ٹھیک شو چې د ما په وس کې و د قرآن و سنت خلاف نه د شریعت وعده ده سره پوره کوم وایه چا ورته وي و دو نه پېژن چا ورته وي صاحب دا دې وپېژنوې نه وایي دا سهل ابن عبدالله تستري دی اوه لوی بزرګ د خدای ویل هغه دی زر ورته پاسې ما صاحب نه پېژندلې وی نه ما پېژنګل وروستو ده خو زه ډېر لوی مزل مې وکړو یو مقصد لا به راله پوره کې وی تا ته خو به چې شریعت موافقي او د ما په وس کې پوره کوم وی د شریعت موافق هم دی ستا په وس کې هم دی وی وایه وی دا ژبه دې راوباسه دا د ښکلو من دې له راغلی یم چې ستا ژبه ښکل کړم وی د ما په ژبه څه کې وی په دې ژبه ته د پیغمبر مبارک حدیث ښیې کومه ژبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دې له راغلی یم چې نن دا ژبه د ښکل کړم ګورو چې د پیغمبر قدر پړه کې دی او د پیغمبر د حدیثو قدر پړه کې دی نو کومه ژبه چې لاړې ته بیګي لاړې نن یو ډېر لوی بزرګ را دی هغه ژبه ښکلی او زموږ محمد ابن حسن شیباني د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد محمد ابن حسن شیباني هغه چې وفات شو نو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل دا د امام صاحب شاګردانو کې دی او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه اخیستی دی وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم نه رپېدم داسې او سخته ورځ ده نو داسې رپېدم نو وایي چې مخامخ شم ما ته الله وی محمد ابن حسن چې ونه رپېږي مه یېرېږه ما دنیا کې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو
اوهو دا هغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن موږ نن ګیا ورته نه چې نن موږ سبق ورته ګورو عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی موږ پروا نه ساتو موږ عام یو دا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جومات امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګر هم د خدای بنده دی تا له ډېر لوی کار کوي د هغه به هم قدر کوي خو موږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته قدر نشته د موږ په خلکو په زړه کې بلکل او الله سره شته ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی او کومه سینه کې چې دا ور واچوم وره دوزخ ته اور نه ډکوم ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو وایي هغه د ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وایي هغه چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې به نه ناست اوس ته وایې دا خو خوب دی که نه قرآن ته وګوره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله وی مسلمان لپا کافر او بیا په مسلمانانو کې علما غټې مرتبه مقرر کړي زما وروڼو تاسو دا مهرباني وکړو که خیر انشاءالله په بچو به علم کو یریږو به نه په څه په ډوډۍ به نه یریږو ډوډۍ د چا لاس کې او زما د په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي عزت د چا په لاس کې دی زما د قسم په خدای ښه عزت به ورکوي او د پیغمبر مشن به موږ جمع دی کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوسي علم ته وباسي کم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر د خلکو ته وایو چې خیر د لسمه پورې په سکول ووایي ځکه نن سبا دا سکول دا زموږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کېږي لسمه پورې په ماشوم باندې سکول ووایي او د لسم سره جومات ته لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې او که چېرته حفظ نه شي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي ماسپښین نه پس ډېرو کلو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نه شم ورکولی یو ټکې به څه دې راوړی دی الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وایي الله هېڅ مې هم نه دي راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر او دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کښېنولی زه چې راتلم که نه او زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلم زما بچی قرآن ته ناست زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناست و انشاءالله چې دا به د کامیابۍ ذریعه که خیر انشان زه به هغه شی تاله خوښوم چې ځان له خوښوم علم په بچو کې ښه دا د علم زمانه ده او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلي شروع دي او خپل بچي داخل کې په مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې انشاءالله العزیز زموږ دارالعلوم نعمانیه او منظور کې کوم کې چې زره درس کوم د احادیثو مبارکو هغې کې هم داخلي شروع شوي دي د لومبۍ درجې نه واله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلي شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوې هغه فیصله به انشاءالله ان قریب وشي او دلته زمونږ په کلي کې زمونږ چې دا کوم جومات کې مونږ جمعې مونځ کوو د دې جومات مدرسه ده هلته مونږ وډیګرام ته وړې ده الحمدلله ادارة القرآن والحدیث وډیګرام کې دلته کې زمونږ خپله مدرسه ده زما ورور دی مولانا یوسف احمد صاحب هغې کې د وړې دورې پورې الحمدلله سبقونه شروع دي لنګر هم ورکوي مفت روټۍ الحمدلله مفت پکې مفت بجلی کمرې هم پکې شته ښایسته جومات هم پکې شته او قابلان استادان دي پکې الحمدلله د لومبۍ درجې نه ونه تر د وړې دورې پورې دا ما ورور دی الحمدلله د وړې دورې کتابونه ډېر ښه پړاوی الحمدلله خدای پاک وله د وړې دورې د هدایو او د مشکات ښه علم ورکړی دی نو هلته کې هم داخله کولی شي او که داسې نورې مدرسې تاسو ته نږدې وي په نورو مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ خو انشاءالله العزیز په بچو به که خیر علم کوو ښه چې الله خوشحاله شي د الله کائنات به خوشحاله شي فرشتې او د ژوند اسپته نن سبا خو بل شان مرګونه دي
نور کله خو به اتیاو ته وسلو ته خلک رسېدل اوس خو چې اعلان دي سار راپاسې پلان کې مړ شو هلکه خو پرون ټیک ټاک و پرون ټیک و بس دنې لاړ ښه نو ګورې د ژوند هېڅ پته نه لګي مرګونه ډېر تېز شوي دي لږ نه ډېر تېز شوي دي نو دا د خبره مې کوله د مارونو نو انشاءالله العزیز په دې به که خیري عمل به کوو ښه او زمونږ خلک بس په دې څه یېرېږي چې په بچي علم وکړمه نو دې به څه خوري او زه به څه خورم ته به هغه خورې چې مرغانو له خدای ورکوي تا به له به خدای هغسې درکوي لکه په دې دریاب کې چې کبانو له خدای پاک ورکوي تا له به خدای هغه روزي درکوي په خدای اعتماد کوه انشاءالله خدای به ښه رزق درکوي ښه ډوډۍ به خدای پاک درکوي خیر انشاءالله العزیز بله جمعه هم په دې څه دوه څلور خبرې وکړم انشاءالله العزیز زه خو لږ جوړم نه یم لږ یو بوډۍ بیماره مې ما لږ سر باندې بوج هم دی درد دی او زه لږه تبه مې کېدله